د لوی څښتن په سپېڅلې نامه سلامونه وخت مو په خیر. د عروج څېړنیزې او خپرندوی ادارې لخوا دا مهال خبري څانګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د وری حمل میاشتې 11 نیټه ده. زه صادق فروتان یم او ستاسو پام رااړوم خبرونو ته. د خاف هرات اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعي د وروستۍ برخې د عملي کېدو تړون له یو روسي شرکت سره لاسلیک سو. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي د خاف هرات د اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعي دویمه برخه د دغې لویې پروژې وروستۍ برخه ده چې له رباط پریان پیل او د هرات نړیوال هوایي ډګر او همداراز صنعتي ښارګوټي ته رسیږي. د دغې برخې په بشپړېدو سره به افغانستان د ایران له مهمو سمندري بندرونو سره وصل سي او د ترکیب د اوسپنې پټلۍ شبکې له لارې به اروپا ته هم لاره ومومي. د یادونې وړ ده چې دغې پروژې په بشپړېدو سره به په فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو کې هم د اوسپنې پټلۍ شبکې غځولو ته زمینه برابره سي. د ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د پنجشیر له والي محمد آغا حکیم سره لیدلي. د پنجشیر والي په دغه لیدنه کې د یاد ولایت د ټولنیز او اقتصادي وضعیت، سیمه ییزې حکومتولۍ او د خپلو کړنو او فعالیتونو په اړه د اداري معاونیت مقام ته د معلوماتو په ورکولو سره د یاد ولایت په لرې پرتو سیمو کې د دیني مدرسو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو د پیاوړتیا او د پراختیایي پروژو پلي کولو ته د لا پاملرنې غوښتنه کړې. ورته مهال د ریاست الوزرا اداري مرستیال ویلي چې د هیوادوالو د ستونزو حل د اسلامي امارت له لومړیتوبونو څخه دی او هڅه کوي چې ورته رسېدنه وکړي. د صنعت او سوداګري وزارت سرپرست له پاکستاني پلاوي سره تر لیدنې وروسته وایي له پاکستان سره یې بېلابېلې سوداګریزې او اقتصادي هوکړې کړي دي. نورالدین عزیزي وایي له پاکستاني پلاوي سره په 2 ورځنیو ناستو کې د ډبرو سکرو او پنبې د صادراتو له پاسپورټ پرته د دواړو خواو د موټر چلوونکو د تګ راتګ او سوداګریزو او ټرانزیتي ستونزو د حل په برخو کې هوکړې ته رسېدلي دي. له دې سره سم کابل کې د پاکستان سفارت شاج دافر او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر د کابل اسلام آباد د سوداګریزو اړیکو په ښه والي کې ګټور ګڼي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندرونو تړل د دواړو خواو پر سوداګریزو چارو منفي اغېز کړی او په خبره یې اوس افغان سوداګر د خپلو سوداګریزو چارو د پرمخ وړلو لپاره له بېلابېلو لارو ډیر کار اخلي. او په پای کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي خیبر پښتونخوا کې په یو ځوانمرګه برید کې د 15 چینایي وګړو تر وژنې وروسته یو چینایي پلاوی د دغې پیښې د پلټنې په موخه اسلام آباد ته تللی او د کورنیو چارو له وزیر محسن رضا نقوي سره یې لیدلي دي. محسن رضا نقوي په دغه کتنې کې چینایي پلاوي ته ډاډ ورکړی چې د یادې پیښې عاملین به قانون ته وسپارل سي. خیبر پښتونخوا کې تیره اونۍ په یوه ځوانمرګي برید کې 15 تنه چینایي انجینران او پاکستانی موټر چلوونکی ووژل سو. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.